په کوم شکل کې د مستطیل اوږدوالی په سمه توګه اندازه سوی دی؟ ښه نو دلته دا شین مستطیل لرو او ګورو چې څه ډول یې اندازه کوو. نو 1 سانتي متر لرو او 1 سانتي متر یې هم خواته او ویل سوي چې د مستطیل اندازه کولو دپاره 2 خطکشه خوا په خوا ایښودل سوي دي. نو دا سم ښکاري ځکه ویلی سو چې له دې ځایه نه تر دې ځایه پورې چې د مستطیل نیم دی 1 سانتي متر کیږي او بیا د مستطیل تر اخر پورې هم 1 سانتي متر کیږي. نو ویلی سو چې دا ټول 2 سانتي متره اوږد دی، 1 او 2. زما په اند همدا به سم ځواب وي، خو راځئ ځان ډاډمن کړو چې دا نور ځوابونه غلط دي. اوس دلته موږ 1 سانتي متر لرو او بیا ورپسې 1 سانتي متر، خو د دواړو په منځ کې یوه مسافه ده او تاسو نسئ کولی چې دلته مسافه پرېږدئ. که وغواړئ دا اوږدوالی اندازه کړئ نو له دې څنډې نه د مستطیل د څنډې پورې به وي. نو دا د مستطیل د اندازې سمه لاره نه ده او په دې شکل کې خطکش تر اخره پورې نه دی تللی او اندازه مو لنډه راغلې له ټولو اوږدوالي نه. نو باید له کیڼې خوا نه پیل کړو او تر اخره پورې لاړ سو پرته د منځ مسافې او د خطکشونو د یو بل ډول اوښتنو نه تر څو دې څوکې ته ورسېږو. نو دا هم سم نه دی. اوس په نور مثالونه وګورو. کوم شکل کې د تخته پاک اوږدوالی سم اندازه سوی؟ اوس دلته دا شکل هم بې نظمه ښکاري او نه پوهېږو چې بې نظمي یې څه ده، خو خطکش په پوره توګه د مستطیل تر اخر پورې نه دی رسېدلی. نو دا سمه اندازهګیري نه ده. دلته ویلی سو چې 2 خطکشونو تخته پاک اندازه کړی او په یو بل اوښتي. او نو بې نظمي دلته به که لږ ځیر سو نو یو خطکش په بل خطکش باندې اوښتی دی. هیڅکله داسې مه کوئ بلکې د یو بل څنګ ته یې کښېږدئ پرته له کومې مسافې نه تر څو د مستطیل اخري څنډې ته ورسېږي او په دې شکل کې منځ کې مسافه ده او خطکش د مستطیل له څنډې نه وتلی دی. نو دا هم سم نه دی، خو په دې شکل کې نه منځ کې مسافه سته او نه په یو بل اوښتی، یوازې خوا پر خوا ایښودل سوي دي. له دې کیڼې خوا مو پیل کړی او په پوره توګه ښي خواته رسېدلي یو، نه مو مسافه ورکړې او نه مو خطکش لنډ کړی. نو همدا سم ځواب دی. اوس راځئ دا په زړه پورې مثال حل کړو. د دې بانک د پوړ اوږدوالی څو متره دی او د یو بانک انځور دی او دا د بانک پیسې دي. دا کاغذي پیسې دي او دا هم اوسپنیزي. اوس به خطکش راواخلو تر څو دا ځای پرې اندازه کړو او دلته یې کښېږدو. خو په یاد وساتئ چې داسې کښېښودل یې غلط دي ځکه باید له څنډې نه یې پیل کړو، د بانک له څنډې نه. نو داسې به یې کښېږدو. ښه نو اوس به وګورو چې د بانک اوږدوالی څومره دی. نو څرنګه چې معلومیږي دلته دا دیوال پر 4 مترو راغلی نو اوږدوالی مو 4 متره دی. رابسو بل مثال ته. د ماریا د حویلۍ اوږدوالی څومره دی؟ نو خطکش به راواخلو خو په سمه توګه یې باید کښېږدو، یعنې نه یې مخکې د حویلۍ له څنډې نه او نه یې وروسته د حویلۍ له څنډې نه ږدو، باید په پوره توګه یې په څنډه کښېږدو. نو له دې ځایه مو اندازه کول پیلېږي. نو 1 2 3 4 5 6 7 او 8 ډېر نږدې 8 ته، دلته 8 مترو ته. نو دا اوږدوالی مو ډېر نږدې 8 متره دی خو موږ یې 8 متره نیسو. ښه اوس راځئ یو بل مثال حل کړو. د کلچو د پتنوس اوږدوالی څومره دی؟ ځکه دوی اوږدوالی ویلی خو موخه یې د اوږدوالي خوا نه ده، اوږدوالی اوږدې خواته وایي. نو که تاسې اوږدوالی او عرض ولرئ نو د پتنوس اوږده خوا به دا وي او باید له بلې خوا یې اندازه نه کړو ځکه دا خو اوږدوالی نه دی. نو که درته ونه ویل سي چې اوږدوالی کمه خوا ده باید پوه سئ چې اوږده خوا ده. ښه نو موږ غواړو چې اندازه کړو خطکش به راواخلو او غواړو چې اندازه کړو پورته خوا او یا هم لاندې خوا، خو خطکش مو نه داسې ږدو چې د پتنوس له څنډې نه مخکې وي او نه هم داسې چې له څنډې وروسته وي. نو باید په پوره توګه یې په څنډه کښېږدو. خطکش به سیده کړو او څنګه چې ګورو د کلچو دا پتنوس تقریبا 8 سانتي متره دی. نو 8 سانتي متره او دا مو هم ځواب.